سلامونه او احترامات خواږو دوستانو، هیله ده تاسې به راترک روغ یاستئ. زه عطاالله نوري د ټیکنیکل نوري یوټیوب چینل څخه د یوې نوې خوندورې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. دوستانو هیله ده تاسې به راترک روغ یاستئ. دوستانو غواړم نننۍ ویډیو کې بیا هم د تیر ویډیو په څیر یو اسلامي اپلیکیشن در معرفي کوم دوستانو، چې د دغه اپلیکیشن نوم دی پښتو لمونځ. دوستانو چې ډیر ښه او په زړه پورې اپلیکیشن دی. دوستانو د دغه اپلیکیشن ځانګړتیاوې خو زه درته وروسته په دغه اپلیکیشن کې در وښیم دوستانو، چې هغه بیا د اوداسه ترڅنګ د لمونځ طریقه درته درښایي، د جنازې لمونځ، د اخترونو لمونځ، د تسبیح لمونځ او داسې نورو په اړه درته معلومات در شریکوي. دوستانو ډیر په زړه پورې اپلیکیشن دی دوستانو. نو لینک یې ما هم په ډسکرپشن کې پرېښی دی، له هغه ځای تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ دوستانو. یعنې دا اپلیکیشن دی، تاسو چې کله د اپلیکیشن واسکو نو په دې کې د صلاح لمونځ یا د لمانځه پښتو ترجمه ده، په دې کې د ټول لمانځه پښتو ترجمه ده. په دې خواته کې ورسره د لمانځه طریقې دي، یعنې څه رقمو کې تاسې په لومړي سر کې مثلا دوستانو ګورئ، تاسو به ودرېږئ د کوم وخت لپاره لمونځ کوئ، نو مخ به مو قبلې ته کوئ او داسې نور معلومات یې ورکړي، په پوره صحیح توګه معلومات یې ورکړي. یعنې ډېر په زړه پورې خوندور اپلیکیشن دی دوستانو، چې هغې کې بیا د غسل طریقه، د اوداسه طریقه درښایي، داسې د اختر لمونځ، د تیمم طریقه، د تهجد لمونځ دی، د جنازې لمونځونه دي، تسبیح لمونځونه دي دوستانو، چې ډېر یو په زړه پورې اپلیکیشن دی دوستانو. او دا چې موږ ټول دې ته اړتیا لرو او زموږ د ټولو لپاره بیخي په درد خوړل کېږي دا اپلیکیشن دوستانو. نو تاسو یې هم انسټالولی شئ، د لینک ما پرېښی دی ډسکرپشن کې، نو له هغه ځای تاسو ډاونلوډ کولی شئ دوستانو، او هم ترې استفاده کولی شئ دوستانو. زموږ ویډیو په همدې ځای پای ته رسېږي. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ چینل که تاسو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی دوستانو، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه.